پرون یکشنبه د وادي هلمند د لوړ زده کړو مؤسسې د نشراتو او فرهنګي کمیټې له لوري د ښوونکي نړیواله ورځ په شانداره مراسمو او کیک ماتولو سره ولمانځل شول. په دې غونډه کې د ښوونځیو او پوهنتونونو نوموتو استادانو او ګڼ شمېر زده کړیالانو ګډون کړی و. د وادي هلمند د لوړ زده کړو مؤسسې رئیس پوهندوی محمد اسماعیل مهربان د پیل او ښه وینا وکړل او ټولو ګډونوالو ته د استاد د ورځې په مناسبت مبارکي وویل او د ښوونکي د ورځې په اړه یې د غونډې برخوالو ته هر اړخیز معلومات ورکړل. د خپل معلم او استاد د احترام او عزت په خاطر هغه ته ولاړ شه ودرېږه او د هغه د لویوالي او عظمت حق پوره ادا کړه ځکه نږدې د معلم رسول سي او آیا هغه چا څخه به څوک به هم څوک او چته لوړ وي چې هغه په حقیقت کې د خلکو نفسونه او عقلونه جوړوي. ما په ټولو حقدارانو کې اوچت لوړ حقدار معلم ولیده او استاد د حقونو ساتل او ادا کول په هر مسلمان باندې لازم دي. غونډه کې د شریعت پوهنځي یو تن استاد مولوي عبدالله د استادانو ارزښت په اسلام کې او د هغوی د حقونو د ورکړې په اړه په مفصل ډول د اسلام له اړخه رڼا واچول. هر څوک چې ښوونکی وي، هر څوک چې معلم وي، دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صفت دی او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر مسله باندې ښوونکی ناست دی، دا یو عظیم صفت دی، دا یو لوی نیکبختي، دا یو لوی سعادت دی. دا مسخره خبره نه ده. خیر دی ښوونکی، خیر دی معلمه، که دې په ټولنه کې امتیازات نشته، که دې په ټولنه کې څوک علم او پوهې ته نه تشویقوي، خو د رب کریمه څخه خوشحاله اوسه چې دا د الله د رسول صفت په تا کې راغلی دی. په غونډه کې د حدیث اکاډمۍ د ترانې ټیم هم د ښوونکو په اړه چمتو سوې ترانه د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړه. هلمند کې داسې مهال د ښوونکي نړیواله ورځ د وادي هلمند خصوصي پوهنتون له لوري لمانځل کیږي چې افغان ښوونکو د معاشاتو له کموالي او رهایشي نمرو د نه ورکړې څخه شکایتونه کوي. عبدالویس وحیدي، سکون رادیو.